ډاکټر صاحب ستاسو نه اولنی سوال زمونږ دا دی که تاسو خیال وکړئ پخوا تعلیم لږ خو خلکو کې سړیتوب او ادب ډېر و. اوس وخت کې تعلیم ډېر شو خو خلکو کې سړیتوب او ادب نشته چې دا څه وجه ده؟ لومبی خو دا خبره ده چې تعلیم چې بچا ورکوو د هغې به په اجره او په جومات کې اول تربیت کېدلو نو هغه خلک به بیا په مدرسو کې یعنی چې په هغه وخت کې مدرسې وې اوس ورته سکولونه وایي ښوونځي ورته وایي په هغې کې به بیا هغه استادانو تاسو به کتلی وي د هغه استادانو به داسې تربیت شوی و چې هغې به د خپل کړو او اړولو نه د ماشومانو ته به چې صرف په یو نظر کې وکتل د هغه ماشومانو به د زړه دنیا بدله شوه. هغه ماشومانو به د خپل استاد چې کوم دی هغه به یو نمونه ګڼله چې کاش زه د استاد په شانتې شوې. نو لومبی خو دا خبره ده چې کوم استادانو لومبی د هغې ښه تربیت شوی و او د تربیت دوه لارې وې، یو حجره وه او بل جومات و. نو نن کو تاسو وګورئ نن اجرې کم دي بلکې اجرې څه کې بیټکونه مو پسې ختم شو او خبره چې کم دی کټ ته راغونډه شو د کټ نه هم صرف موبایل ته راغونډه شوه. کوم چې استادان دي د هغې نه تپوس وکړه چې دوی موبایل څونه استعمالوي چې ما ته په خپله تربیت ضرورت دی نو زه به څنګه خپل شاګردانو له تربیت ورکړی شم. یو خبره. دویم تاسو کو کتلی وي د اقتصادو یو اصول دی کله چې کوم څیز لږ وي د هغې قیمت څه وي ډېر زیات وي. نو تعلیم به خلکو د تربیت دپاره حاصلو چېرې دا تعلیم د دې دپاره حاصل کم چې زما تربیت وشي. اوس خلک تعلیم د څه دپاره حاصلوي؟ د پیسو دپاره، د ډیګرۍ دپاره، د عهدې دپاره، د طاقت دپاره چې ما سره پاور راشي، ما سره طاقت راشي. اوس تاسو دې معاشرې ته وګورئ که نه کوم تعلیم خلک ډېر زیات کوي، یا چې پکې پیسه ډېره وي یا چې پکې طاقت ډېر وي نو هغه تعلیم کوي. چې کوم تعلیم کې یا د قام خدمت وي یا د اولس خدمت وي یا د انسانیت خدمت وي یا ښېګړه وي په هغې کې وګوره په یونیورسټۍ او په کالجونو کې داخلي کېږي ډېر کمی کی. نو معلومه دا خبره شوله چې د تعلیم مقصد خلکو پیسه، عهده او طاقت ګرځولې دی. نو چې د کوم څیز یې د هغې مقصد ګرځولې نو هغه شی به ته جوړېږي. نو بیا به څنګه د هغې اثر په شاګردانو کې راشي او په معاشره کې به راشي.